अकबर आगा वगोरा څومره د مینې خبرې کوي د نورو خبرو اورېدل بده خبره ده که اورېدی نه شم نو کتې خو شم که نه او کتې شي سوچ هم کولی شي خو ستا په سوچونو کې صرف زه پکار یم لیلا داسې نشي کېدی چې ته ما د خپل زړه نه وباسې کله نه چې تا ما ته ویلي دي چې زه تا سره مینه نه کوم نو زما سا په حالت کې ونښتله رښتیا لیلا ته ما سره مینه کوې که ما تا سره مینه نه کولې نو ستا په بې وفایۍ کې ما اوښکې نه تویولې لیلا وینم ساقي په میخانو کې تی زما د زړه په تخانو کې تی شیراز انسان دے صرف بورڈ نہ دے کہ کمپیوٹر پکے پھیٹتے کہ بٹن لبے زور ورکی اور زمان سڑے و مروی دا سے نشکے دے دلاورا دا سے نشکے دے دا سے ہوشو اور زکاوشو چې زما غوندې د کړکو حرامي تا سره موجود دی او تیرو په امتحان کې ناچه امتحان د پیپر ورکولو ضرورت نشتا د پریکټیکل تیاریو کا سا شیراز مرکا او ایمبولنس کې واچوا او د لیډي ریډینګ اسپیټال په مردخانه کې جمع کا چې د خخې دون یو څو ورځې مخکې په برفخانه کې یخ پروت وي خیر خوده دا دومره کوږ ولې ناست دی زما نوم کنډول دی او ما د ټوپک شپېلۍ سره الف ب زده کړي دي زه په عین غین نه پوهېږم او نو زه به دې پوه کړم که نه په سین باندې سوک په لام باندې لټه او په ډال باندې ډز ډوز ما ته سبق مه ښیه ما د بدماشۍ او عیاشۍ سبق د مور په ګېډه کې زده کړی و ښه نو ته د بربنخیلو د قبیلې نه یې پوه شو زه شیراز وجلو پس راغلی یم ما ته دومره پته ده چې شیراز یو نر او بادر سړی دی زما په خیال هم ته شیراز یې او زما نوم شیراز دی معلومیږي داسې هو کنډول هم ګل بابو وختو زما په قسمت کې ګل بابو ګلابو متابو دا د کوم ځای نه راغله لندن امریکا پیرس کې د هر بدماش په خوله زما نوم دی چې کچکول کمینه بټه رزیل ضربه حرامي دی او هغه یو څو شریفانان سم زده کړه لعنت دې وي په ما لعنت خو خیر اوس به زه پخپله ورځم او دا هغه کورنۍ تور سره به لاس تړلی دلته راولم دی پرېږدی ګنې ټول به سوري سوري کم ایس پي صاحب دې څه وایي تیموره وسله وغورځوه او خپل ځان قانون ته په حواله کا نه سر ته زما ټول خاندان په ابسه بیجا کې تړلی دی او ته راته وایې چې وسله وغورځوه تیموره زه درته حکم در کوم چې وسله وغورځوه کچکول خان خو دا کسان د خپل سیفټي دپاره تړلی دي د قانون په حد کې خبرې کوه ایس پي صاحب زه ستا د وردۍ لحاظ کوم ګنې ستا غوندې افسر خو اول په ګولۍ ویشتل پکار دي دا خو زه ډېر په عذاب کې کړی یم مخکې به زه ستا خاندان وژنم
چې ته تماشا وګورې او بیا ستا لمبر دی. نمبر خو ستا راغلی کچکولا. تا به دا خبره اورېدلې چې د ګیدړ مرګ راشي نو ښار ته منډه کي او تا ښار ته منډه کړي. زه خو دا ښار نه بچ راغلم، خو ما ځان سره ستا مور، خور، رور او د هغه چنغله هم راوسته. اوس تو وایه چې مخکې دې مور مرداره کړم او کرور. رزیلان خو ما ډېر لیدلي کچکولا، خو ستا غوندې کمینه بې غیرته فکر مکو اکبره، زه به یو لټک ورکم او ختم به کم. ما ته خو دا ښځه نه ماره ښکاري. ما ته خو د سترګو نه ناګن ښکاري. ناګن نو بیا بین راکئ چې زه د دې ناګن د دې د بدن نه بهر ته راوباسم. مالک ټیک نه دی کېدای شي زه انسان پاتې نشم. نه، ټول عمر د مار په شکل کې تیر کم. نه داسې نشي کېدی. زه به د خپله سوال کوم، یا پروردګاره ته خپله دې په صدقه چې د انسان پاتې شي، انسان پاتې شي، انسان پاتې شي. دا هغه کچکول دی چې په دې کچکول کې زما ترستانه د خپل آزادۍ خیر غوښتلی و، خو تا زما تره، زما پلار او زما پوره خاندان ختم کړ.